د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګران لیدونکو مینوالو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. شپږ تنه لوړپوړي چارواکي څارنوالۍ ته ولې معرفي شوي دي؟ دوی کومه ګناه کړې وه؟ ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. خو له هغې څخه مخکې که تاسو له هر قسم تازه خبرونو نه ځان په وخت خبرول غواړئ نو زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. شپږ تنه لوړپوړي چارواکي چې د ولسي جرګې غړي، والیان او پخواني وزیران هم پکې شامل دي، خپلې شتمنۍ یې په فرمو کې کمه ښودلې ده چې د شتمنۍ د ثبت او بررسي ادارې له لوري د لا تحقیق او پلټنې لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د لوړپوړو چارواکو د شتمنۍ د ثبت او بررسي ادارې یوې سرچینې ویلي دي چې اوس مهال دوی د سمنګانو والي عبداللطیف ابراهیمي، د پروان والي فضل الدین عیار، د مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر سلامت اعظمي، د سیمه ییزو ارګانونو مالي او اداري مرستیال روح الله نیازي، د ولسي جرګې وکیلانې حبیبي سعادت او صفوره الخاني دوسیې د لا تحقیق او پلټنې لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. دغه سرچینې وایي چې د یادو اشخاصو خپل بانکي اکاونټونه چې میلیونونه افغانۍ پکې اچول شوي وي او ترې ویستل شوي هم وي، د شتمنۍ د ثبت په فرمو کې نه دي ثبت شوي. سرچینه زیاتوي چې دوی وروسته د شتمنۍ د ثبت او بررسۍ اعتراف کړی دی چې دغه اکاونټونه په دوی پورې اړه لري، خو د شتمنۍ د ثبت او بررسي د قانون د 11مې مادې او 2م بند له مخې د لویې څارنوالۍ د پلټنې او تحقیق ته اړتیا لیدل کیږي چې د همدې لپاره د دوی دوسیې څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د عبداللطیف ابراهیمي، فضل الدین عیار، حبیبي سعادت او صفوره الخاني په خپلو فرمونو کې ځینې کورونه، مارکیټونه او جایدادونه نه ثبت کړي. دغه سرچینه وایي چې په دې اړه هم قانون حکم کوي چې د غلطو او ګمراه کوونکو معلوماتو له مخې باید دغه اشخاص عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. د دغه لوړپوړو چارواکو په اړه خپل نظر راته د ویډیو لاندې په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.